هغه مؤمنان چې په هغوی مصیبتونه راشي او په دې مصیبت صبر وکړي او د الله نه ناراضه نه شي او د الله نه شکایتونه ونه کړي، الله وایي دغې صابرینو بندګانو ته زیری ورکړه وبشر الصابرین. رب العالمین فرمایي خامخا به په تاسو باندې امتحان راځي، مشکلات، پریشانۍ، غمونه، کړاوونه، آفتونه، مصیبتونه، امتحانات راځي، کله ولګه، کله تنده، کله مالونو کې تاوان کول، کله د باغونو میوې کمیدل، کله قحط سالي راتلل، او کله بچیان وفات کېدل، کله بچیان نه کېدل. دا مصیبتونه به راځي. وبشر الصابرین، په دې مصیبتونو چې صبر کوي هغې ته زیری ورکړه. بیا فرمایي صابرین هغه خلک دي چې مصیبت ورته ورسیږي نو دې د الله نه شکایت نه کوي، په الله اعتراض نه کوي، الله نه مرورېږي نه، بلکې دا وایي زه د الله ملکیت یم، الله چې څه فیصله په ما کې کوي دا د الله حکم دی او زه ورته تیار یم. ځکه څوک چې الله رب مني، رب نو د ربوبیت د منلو یو مطلب دا دی چې الله رب العالمین په فیصله باندې به رضا کیږي. لکه څنګه چې امام ابن قیم رحمه الله فرمایي من تمام الرضا بالله ربا الرضا بمر القضاء. من وایو کنه دعا کې چې رضیت بالله ربا، یا الله زه په دې باندې راضي یم چې الله مې رب دی. نو د الله په ربوبیت راضي کېدلو یو نوع دا ده چې کومه فیصله الله کوي په هغې به راضي شي، کومه ترخه فیصله در باندې وکړي، د تاوان، د غم، د بیمارۍ، د پریشانۍ په هغې به هم راضي شي چې ربه ستا فیصله ده او ته په ما د مور او پلار نه ډېر مهربانه یې، زه پرې راضي یم چې الله ته زما نه ناراضه نه شي.